یو سړی د بهرني ممالکو څخه کله کله نه په دغه کې شیان راوغواړي دا موبایل کې شی راوغواړي سودا د یو کمپنۍ سره وکړي د پلانکۍ شی ماته راواست یا لکه دا اوس موږ او تاسو دلته ناست په موبایل باندې په کراچۍ څخه یو شی راوغواړو د یو چا څه نه یا پر دغه باندې خلک شیان خرڅوي زما څه نوم یې سوال دا دی چې دا شی لا دته نه دی را رسېدلی دی مزید خرڅولی شي که نه شي خرڅولی مخکې اوس ما یو څوک دی ما ته پر انټرنیټ باندې کاپۍ را ښکاره کړه چې دا کاپۍ زه خرڅوم یا ګړۍ را ښکاره کړه دا ګړۍ زه خرڅوم یا قلم را ښکاره کړه دا قلم زه خرڅوم زه راولاړ شوم تر دې له مخه چې دا شی ما ته وصول سوی دی ما ته لا نه دی را رسېدی ټي سي ایس په ذریعه باندې یا په بله ذریعه باندې دا شی ما ته راځي زه دا خرڅولی سم مخته که نه سم خرڅولی زموږ د شرعي مسله دا رقم ده دا سړی نیس خرڅولی در څو پورې چې ما ستا په قبض کې نه ستا په ملک کې نه تا قبض کړی نه ستا در تصرف لاندې نه راغلی ته یې نسي خرڅولی د دې صورت یو بل صورت هم ستا هغه بیا دا رقم دی اوس زه ولاړم په جاپان کې مې مال رانیو ما مال رانیوي مال زما دی ما قبض کې اوس را روان دی په کښتۍ کې زه دلته د خلکو سره سوداوي کولی شم که زما خپل مال دی زما په ملک دی په لارې باندې را روان دی یو دا رقم صورت دی چې سړي د یو شي اډر ورکړی دا شی ما ته راکړه دا ما د چا سره په موبایل باندې د انټرنیټ په ذریعه باندې سودا وکړي لیکن شی دته نه دی سپارل سوی له مخه در سپارلو دا شی دی پر بل چا باندې نشي خرڅولی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي مبارک رالی حکیم ابن حزام او ورته ویل ای د الله رسوله یو سړی زما سره سودا کوي خو هغه شی زما سره نسته د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویل هغه شی چې ستا په لاس کې نه وي د هغو پورې د هغه شی سودا مه کوه ترمذي شریف جلد اول صفحه 333